حضرت سعد وی د حضور پاک داسې دوا راتاو کړه وی رنګ یې کړم د دې نه پس چې څومره جهادونه ما کړي دي او ما په هغې کې غشې ویشتې دي چاته د ما غشې خطا نه دی تللی هر غشې مې لګېدلې یا به پې سړی مړ کېده یا به زخمي کېده غشې به په برابر لګېده حضرت عمر فاروق رضی الله عنه په زمانه کې د عراق د یوې علاقې ګورنر شو چې هلته ګورنر شو نو یو سړي حضرت عمر فاروق رضی الله عنه ته خط ولیږه وی ستا دې ګورنر کې یو څو نقصانه دي یو نقصان خو پکې دا دی چې دې جهاد د خلک نیږي خو پخپله نه دي او دویم نقصان پکې دا دی چې دروانچي پرېښی دی چا سره ملاقات نه کوي د خلکو ضروریات دي او دې چا سره ملاقات نه کوي چا سره ملاویږي نه دا دویم نقصان شو او دریم دا چې د بیت المال مال یې ټول خپلو رشته دارانو له ورکو ضرورتمند له نه ورکوي چې خط یې ولیږه امیر المؤمنین دی هغه وی چې د ما یقین و چې ساعت کې دا چل نشته دا خو نیک سړی دی د حضور پاک صحابي دی او پیغمبر مبارک د خپل ځان او مور او پلار قرباني کړي دي او دعاګانې ورته کړي دي او هغه صحابي دی چې لومبې غشي د خدای په لار کې ویشته دی خو دا قانون دی چې اوس ما ته خط راغی نو زه به خامخا د متعلق معلومات کوم یو بل صحابي دی عبدالرحمن ابن عوف رضی الله عنه هغې ولیږه وی طلاق شو دې خبر تحقیق معلوم کړه دا خط چا رالیږلی دی او داسې نه تحقیق به کې خو د کوفې او د بصرې په هر جومات کې به د خلکو نه تپوس کوي پوره معلومات را لرو احتساب چې څه ته ویلې کېږي دې ته احتساب وایي دا د بادشاه په فرایضو کې دي دا د مشر په فرایضو کې دي دا نن خلک ولې دا کرپشن کوي او بالخصوص د حکومت د عمل په دواړو لاسو سټي احتساب نشته دا ظلم ولې خلک کوي احتساب والا قانون نشته او خفه کېږئ مه که کم دین و هغه هم سیاسي بنیاد باندې وي چې کم خلک د چا سیاسي مخالفیني نو هغه پسې احتساب شروع کړي هغه ونیسي چې بیا د بل حکومت راشي نو هغه د بل مخالفین نیسي چې د بل حکومت راشي هغه د بل مخالفین نیسي د خدای دپاره احتساب نشته یعنې د احتساب زمونږ په ملک کې مختلف ادارې شته یو اداره نه ده ډېرې زیاتې ادارې دي حضرت عبدالرحمن ابن عوف ته ویې لاړ شه او د ساعت پوره معلومات والا د چراغ سعد ابن ابي وقاص سره ملو شو څنګه راغلی وی امیر المؤمنین ته ستا په سر چا شکایت کړی یو خط یې لیږلی دغه خط زه د کمیشن مشر مقرر کړی احتساب کمیشن او زه ماته وی لاړ شه معلومات والا خو عمر وایي چې زما په یقین نه راځي واسې نه د قیامت پر زمانه خدای تپوسونه کې د ګریوان نه مې ونه نیسي چې ستا ګورنر باندې خلکو شکایت کوو تا ولې معلومات نه اخیستل سعد ابن ابي وقاص رضی الله عنه ورته ډېره ښه ده په دې ډېر خوشحاله دا خو ډېره پاکه خبره ده لړ شه او د دې ټولو خلکو نه په هر جومات کې تپوس وکړه معلومات والا دا چې څه ویلي دي دې خط والا ټولې درته دروغ ویلي دي یو پکې رښتیا نشته خو د خیر دی معلومات والا وی نه ته به راسره ځې وی ما ولې بوځې ما چې بوځې زما د مخه به خلک بیا رښتیا ونه وایي درته زما لحاظ به وساتي او کیدای شي زما د مخه تم سم تپوس ونه کوې ما به نه بودې پسې چا د ما تپوس وکړه وی نه 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 زه هغه انسان نیم زه د پیغمبر مبارک صحابي یم زه به صفا کولو خبره ستا مخکې کوم ما نه خدای تپوس ونه کوي او خلکو ته به هم صفا ویم چې دا ګورنر صاحب مې راوستی دی رښتیا وایي هسې نه چې خلک ما ته دروغ ووایي چې ته به موقع موجود یې ځان سره روان دی یو جومات کې د مانځه نه پس پاسېده خلک خوا جوماتونو کې ډېر دا ستاسو ګورنر صاحب دی پیژنې او صاحب پیژنې څه نوم دی سعد ابن ابي وقاص د متعلق چا خط لیکلی امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی الله عنه ته چې دی یو جهاد له پخپله نه دي خلک لیږي او پخپله نه دي او دویم دا دی چې چا له موقع نه ورکوي د فریاد دان ته دروانچیانو درو چا سره میلاویږي او دریم دا دی چې خپلو خاندانونو له د بیت المال مال ورکوي بل چا له نه ورکوي چې دا خبره وکړه خلکو استغفر الله توبه 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 دا چا ظالم لیکلی دی دا خو دروغ یې لیکلی دی
هلکه رښتیا ووایه د خدای دپاره د مخ مه کوې. نه 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 د توبه 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 جهاد کې خدای ټولو نه مخکې روان وي. هلته به بل پاسې جیدم زه ورسره یم، زه ګویم چې جهاد کې مخکې روان وي. او صاحب بل پاسې دی صاحب زه خو یې رشته دار نه یم، د مال یې مال را کړی. بل به پاسې صاحب د نیمې شپې ورغلې مال راوتی. اوهو توبه دا ظالم دی خدای تباه کړي چا چې خط لیکلی ظلم یې کړی. هلکه ووایه ګورې نه 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 جي ټول 100% دروغ دي. دا خو ډېر پاک صحابي دی، موږ ته ډېر خوشحاله یو. بل جومات ته لاړ، بل جومات کې اعلان وکړه دا خط چا رالیږلی دی، دا ستاسو گورنر صاحب متعلق امیر المؤمنین ته چا شکایت کړی دی. او هو هو توبه توبه دا هر چا چې لیکلی ظالم کافر دی منافق دی. دا خو ډېر ښه سړی دی. د مانونو په دې نیکانو خلکو بعضې خلک د دروغ الزامونه ګورې لګوي، دا د دین دشمنان دا هغه خلک چې کوم د خدای دشمن، دا هغه خلک چې د پیغمبر دشمن، دا هغه انسان چې د دین دشمن. د دې مقصد دا سړی نه د دې دین سره روانوي چې دا سړی بدنام کړم نو د خلکو به د نړه تور شي نو دین به ودرېږي، دین ته به تورانې ورسي، شریعت ته به روانې ورسي، قرآن ته به روانې ورسي، حدیث ته به مولا باندې الزام یا مثلا په جومات په امام الزام بیا خلک وي دا ټول دروغ وي که نه، ټول مولیان داسې دي او دا ټول ګیرو والا داسې، ټول پټکو والا داسې. یو سړي باندې چې الزام ولګي به ټول دین روکاو شو، د دین چې کم ګاډې روان دی په ځای ودرېد نو تاوان څومره ورسېد، لوی تاوان ورسېد. او الزام په بل مسلمان ډېر لوی جرم دی. تر دې حده پورې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې که یو سړي کې د غلطي ولید هم الزام مه لګوه. من ستر علی مسلم ستر الله علیه فی الدنیا والآخره، چې په یو مسلمان د پرده واچوله په تا به خدای په دنیا او په آخرت کې پرده واچوي. یوازې دلته نه، او که د یو مسلمان عیب د خلکو ته ښکاره کړه، الله اکبر، د مسلمان عیب که د خلکو ته ښکاره کړه نو ستا هغه عیب چې ستا په کیجاوه کې دننه د شپې په نیمه شپه کې دننه تا د ته به ګناه شوې ده، ابه خدای درته په دې رڼا ورځ کې بار روباسي، په شرمونو به دې وشرموي. البته که د دین یو نقصان د چا نه رواني، داسې عیب وي چې د هغه نه دین ته تاواني، د هغه نه شریعت ته تاواني، هغه بیا ووایي چې خلک د هغه سړي نه ځان وساتي چې دین محفوظ پاتې شي. دا خیر. بل جومات ته ورغ، گورنر صاحب ورسره دی، دا ستاسو گورنر صاحب دی؟ او جی څنګه دی دا سړی؟ جی ډېر ښه، خوشحاله یې؟ او د متعلق چا خط امیر المؤمنین ته لیږلی دی؟ دا درې غلطۍ. اوهو توبه توبه استغفر الله لا حول ولا قوت. د متعلق یاره دا خو هر چا چې لیکلی ډېر سپیره دی، ډېر ظالم دی، ډېر بدبخته دی، منافق دی. بل ته ورغ، هلته هم دې ودرو د مانځه نه پس دنیا ولاړه ده. دا پېژنې؟ او څوک دی؟ دا زمونږ ګورنر صاحب. نوم څه دی؟ سعد ابن ابي وقاص رضی الله. د متعلق چا خط لیږلی دی امیر المؤمنین ته. اوهو هو هو توبه توبه توبه. یو کس هغه ځای پاڅېد، او صاحب دا خط ما لیږلی دی. ودرېد، خط تا لیږلی دی؟ او وګوره ورته، او دا زما خط دی، تا پکې څه لیکلی دي؟ ما لیکلی دي په دې کې چې دی جهاد له پخپله نه دی او خلک پرېږي. ما پکې دا لیکلی دي چې دی خلکو ته دروانچی کېنولی دی او د چا عاجزمن او ضرورتمند ضرورت نه پوره کوي. او ما لیکلی چې د بیت المال مال پخپله خوري، غریب له نه ورکوي. دا ما لیکلی دي. ټولو خلکو یې راګیروي وویې دروغ وایي. دا یو د صاحب مونږ ټول د خلاف وایي، دروغ وایي. مونږ سره جهاد دی، هغه د مخکې روانو، پلان کې جهاد کې، پلان کې پلان کې. او دا کم صحابي دی؟ دا هغه صحابي دی چې کله عمر فاروق لیږو د علاقې په فتح کوله او صحابه راورسېدل دریاب ته، سمندر دریاب ته، نو ټول کشتۍ بل طرف ته کسرا تړلې وې، کسرا کشتۍ تړلې وې. خدای اوس په کومه زو پول شته نو کشتۍ رانه دشمن تړلې دي. دې سعد ابن ابي وقاص وې د امیر المؤمنین حکم کې تاخیر راځي او د خدای لپاره ځو په دریاب ورځو، غرقین په دریاب ورځو. فوج ورته وي د مسلمانانو فوج، وایي زه دنه مخکې یم، د دې ډوب کړم مه راځئ راپسې، او که زه پورې ورته م راځئ. نو لومبې د اس ورغلو په دریاب د پاسه، اس داسې ټقېده لکه چې په سړک د پاسه روان، او ټول مسلمانانو لښکر پرې راپورته. د خو هغه سړی څپۍ شروع شوه، دا سړی مونږ وو، دا ټکو، د سره دا چل. حضرت سعد ابن ابي وقاص وایي ماته یې پرېږدئ. بل ملګری شته ورسره څوک؟ نه، ټول بزرک اوبه کې بل نشته. وایي ښه نو زه یو خبره کوم، اوس رښتیا نه وایم،
صدا نه ورکوم، یو خبره کوم، دا سوال کوم، یا الله که دا سړی دروغجن نو خدای عمر ولا زیات کی، اطول عمره خدای عمر ولا زیات کی، اطول فقره خدای فقرم ولا زیات کی، او خدای ذلیل او رسوا کی. دا درې خبرې کوم، نورې نه کوم. دا نه چې خدای ته مړ کی، دا نه چې خدای پاک ته زری قبر ته ورسې، نه، خدای عمر ولا زیات کی، فقر ولا زیات کی چې فقیری، او پروردگار ذلیل او رسوا کی. بس او صحبت دعا دا چا دا دا سعد ابن ابی وقاص تا دا اغی صحابی دا چه حضور پاک وی خدای را دوا ولا قبول کی. اس سوک پیدا نشو بیدا آغا سڑینا، اس سوک پیدا نشو، او دا سعد خیرو لگی دا مظلوم دی، ظلم ورسرو شو، ظلم بنا کوي خواه. دا مظلوم خیره نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی وی دا مظلوم خیره دا خدای دربار تا دیر زر رسی، فوراً دوریازونه اللہ اوچتا کی واللہ تورسی، اللہ سوئی اے بندہ لانصرنک ولو بعد حین، مدد بدکم لکسات پس بھی خو مدد دیکو. ظلم نریخ آغا سڑی سنومو اسامہ ابن قتادہ دا آغا بودا اچھے کل سپینگیر شو عمر زیاد شو، اقا دا سعد خیرہ وطاو لگی دا عمر زیادو. اور بخاری شریف کے راضی دا مونږ شارحینم لیکلی دي دومره بوډا شو، دومره عمر زیات شو چې دارو دې په دې سترګو راځوړندې شوی وي، دونه بوډا و. نو نظر چې به کله چاته به قتل نو لاول به په لاسونو دارو دې اوچتې کړې نو بیا به خلکو ته کتل، دارو دې چیپړې شوې، دونه بوډا شو. دا یو دوا شوه. دویمه دوا څه وه؟ ډوډۍ پسې به غریب لاس ګرځېده نو په لارو کوڅو کې به دغه ځای ناست نو چې په لاره به څوک تلله نو اواز به وکړه ای خلکه یو نوړی ډوډۍ راکې د لوږې مړ شو، ای خلکه یو نوړی ډوډۍ راکې د لوږې مړ شو. یو نوړی پسې په کوڅو کې سوالونه کول او دام قبوله شوه، عمر هم زیات او فقر هم راغی. او درېیمه دوا څه وه؟ وی خدای ته یې رسوا کړو. نو په دغه وخت کې چې بوډا دی او د 160 سال عمر ته ورسېد، څونه ته 160 یو سل شپېتو کالو ته عمر ورسېد. نو دغه وخت کې خدای څنګه رسوا کړه چې په لاره به ناستو او جینۍ به تله ده به ټونګه ور واچوله، جینۍ ته به یې لاس ور واچو، هغې به کیولی اوچته کړه ستا خدای بې خو باسه، دې بوډا شکل ته دې وګوره او دې سخا مخ ته دې وګوره، روزې دې په مخ او په مونږ ټونګې لګې. نو چپړه به یې ورته ونیول نو 15 شپږ به یې ووهو. نو چې بله به چېته داسې پته ورته ولګېده روزې به اوچته کړي جینۍ را روانه ده نو هغې له به یې ټونګه ورکړه، نو هغې به مو په کوتک ونیوه او چې په لاره به که ملکان تل هغې به مو له لتې ورکوي تا خدای بې خو باسه شرمېږې نه، خوار کې د 1.5 سل کال عمر یو جینکو له ټونګې ورکوې. دا خدای و شرمه و رسوا که جینکو به وو، ښځو به په څپېړو وو، په کېړو به یې وو، په کوتکو به یې وو، سړو به وو، ده به څه وې؟ اللہ اکبر. ده به وی اصابتنی دعوت سعد، وی نور اسم نشته خدا ما ته د سعد ابن ابي وقاص خیره لګېدلې ده، ما ظلم وکړو دا اقا خیره ما ته لګېدلې ده. دعام خدای قبلوي، خیرم خدای قبلوي. داسې وکړئ چې د چا دلنه دوا وباسئ، خدمت وکړئ، د مشرانو کې، د سپینګیرو کې، د مورو کا، د پلارو کا، د استازو کا، د مولاو کا، د سپینګیرو کا، د مشرو کا، دلنه دوا وباسه دم قبلېږي. او داسې کار مه کوه ازارمن کېږه ازار د چا د مو باسه، د ازار چا بازار موندلی نه دی. څنګه دی ورپسې بل بشیر جانه په ازار د چا راځي مشر رحمانه، د ازار چا بازار موندلی نه. بس دا بنیاد دا دی، داسې کار مه کوه چې د چا دلنه درته ازار وخېږي، ازارمن کېږه ما. داسې کار نه کوه چې چا دلنه ته خیره وخېږي. قسم په خدای بعضې وخت کې د پلار د خولې نه بورې بچي ته خیره وځي ولې خفه شي، د مور د خولې نه اولاد ته خیر. بعضې خو ظالمان خیره پخ مور او پلاري نه دي پکار. ولې دا هم درته ووایم بې ځایه به خیرې بچو ته نه کوئ. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي یو مور ده او بچي ته خیرې وکړي چې خدای دې مړ کا. ماشومان وانې کله کوي دا مورو ته خیرې کوي چې دا بچی کله لوی شي او زلمی شي که نه نو الله یې مړ کړي. اقا مور ورته سر ته ناستی او چغې جوړې کړي
گریوانو نشته یو مخ وی خدای بچی دی راله ملک یا خدای چې دا کار شو روزګار ټوله مې ورسره تړی زلمی شو لاله دې ملک الله وی دا ستا هغه خیره وه چې تا کړې وه خو هغه وخت کې لا میوه کچه وه نو کچه میوه څوک نه شو کوي چې پخه شوه درنه مې وشو کول نو بېځایه مور او پلار له نه دي په کار چې بچو ته خیرې وکړي لیکن بچو لم داسې کار نه دی په کار چې ازارمن شي او د مور او پلار دړه نه د درد خیره وباسي سپینګیري نه به ازار به نه وباسئ داسې کار مه کوه چې څوک خیره درته وکړي بعضې سړي وي هغه نه بس ځان خطی د موټرګي ورسره وشي له 100 روپۍ ورسره وشي یو اجرګی وشي 2 کسان ورسره ناست دي بیا د هغه د مخه هېڅوک هم څه نه راځي بیا ملا پسې خبرې پټکی پسې خبرې مشر پسې خبرې که په لاره څوک ځي هغه پسې خبرې که چا له خدای سپینه جامه ورکړه هغه پسې خبرې که چا له 100 روپۍ خدای ورکړه هغه پسې خبرې بل کار یې نی بغیر د دې دا ازار دی دا ظلم دی داسې بچرې نه کې ازارمن کېږي به نه کوشش وکړه چې د چا د لره دوا وباسئ دا دوا خدای قبلوي او کوشش وکړه چې د چا د لره خیره ونه باسئ ازار ونه باسئ گزاره کوه که نه په ژوند کې خلک ګزارې نه کوي د مور پلار استاد پیر نیک مشر سپینګیري دلنه دوا وباسه کونډه رنډه ده یتیمانان دي غریبانان دي مسکینان دي نو ړی ډوډۍ وله ورکه د زړه نه به راته دوا وباسي دا دوا خدای څه پته لګي چې کوم وخت کې خدای دوا قبلوي او دا دوا خدای قبلوي او ظلم مه کوه زیاتې مه کوه ظلم زیاتې دې وکړه ازار به راته وکړي که نه کوي خدای خو ویني که نه په خولې ونه وي زړه به خیره وځي دا لا ډېره خطرناکه ده حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ دا په صحابو کې ډیر جلیل القدر صحابي تیر شوی دی دا هغه صحابي دی چې د الله په لاره کې لومبې غشي دیشته دی اول من رما بسهم فی سبیل الله دا الله په لاره کې لومبې غشي دیشته دی او کله چې د احد ورځ شوه او د احد په جنگ کې کافران په مسلمانانو باندې را یو ټیم کې بس یو غلطي د بعضې صحابو نه وشوله او دا کافران داسې په دې مسلمانانو را حمله شو چې مسلمانان لږ وخت دپاره تتر بتر شو او بیا یو ټیم کې په نبی کریم صلی الله علیه وسلم باندې راغون شو صحابه د پیغمبر علیه السلام سخت دفاع وکړه قسم دې که داسې دفاع به بچي د پلارو کی کومه دفاع چې صحابه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم وکړه یو صحابي د حضرت طلحه د پلار نوم یې عبید الله دی هغه خو دومره قرباني ورکړه چې په دې خپلو لاسونو یې د پیغمبر علیه السلام نه غشي راتمبول او په دې یو لاس کې د هغه 14 زخمه پیدا شو چې دا لاس پې نه لرکه او که لرکوم رسول الله مبارک رانه په غشي لګي 14 زخمونه صرف په دې ښي لاس کې پیدا شو او دا لاس یې شل شو دا لاس یې تقریبا کټ شو د خولې نه یو ټکی هم داسې وخته چې زما دا لاس پرې شو زما دا لاس کټ شو نبی کریم صلی الله علیه وسلم طلحه که دا ټکې د خولې نه ختلی وي دا لاس به دې واپس پیول شوی و که دا ټکې نه وي ختلی بهر کیف طلحه لاسونه نیولي دي صحابه سینې نیسي ځکه دغه وخت کې دا کافر ټول را په حمله شو او داسې په حضور پاک راغون شو چې بس الله نبی علیہ السلام بچ کر او دې طلحه نبی علیہ السلام ته کېناست د الله رسول زما په دې شا باندې لږ رسم لا اوچت شه چې دې غار ته دې اوچت کړم پیغمبر علیہ السلام مبارک اوچت کړ او یو غار دی په دې احد په دې غار کې هغې غار ته یې ورورسو غار کې نبی علیہ السلام لږ غوندې دمه شو یو خو د کافرو د غزارونو نه د تورو غزارونو نه لږ بچ شو او دویم دا دی چې غار کې خو یک طرفه غزار کېږي شانه بچ شو ښي طرف نه ګس طرف نه الله پاک د حضور پاک مبارک مکمل دفاع وکړه چې کله دی طلحه پیغمبر علیه السلام ته اوږه ورکړه حضور پاک یې اوچت کړه
د رسول الله مبارک د خولې نه وله دعا وخته وی اوجب طلحه ځان لز جنت کې ځای لازم وکړه بس جنت یې نصیب شو طلحه جنتی شو او حضرت سعد ابن ابي وقاص رضی الله عنه بغشي وشته او داسې غشي به وشته چې مخامخ په کافرو باندې به لګېده او لنده به یې راغېشتله بخاري شریف جلد ثاني کې راځي کتاب المغازي کې چې ما به لنده ډېره سخته راښکله لنده چې څومره سخته راکاږي نو هغومره غشي تیز دي او غشي په هدف نخم لګي نو ما دوه درې لندې ماتې کړې په دغه ورځ باندې دومره سخت به مې راښکله او چې په لاره به څوک تېرېدل نو حضور پاک به هغه ته وي دا خپل غشي دته پرېږده دته غورځوه او نبی علیه السلام د خپلې بټوې نه هم غشي ما ته راغورځول وی شابه په دې غزار کوه او دعاګانې وله کړي دي او ناشنا ټکې حضور پاک د ده دپاره ویلې دي ارمي یا سعدو فداک ابي و امي یا فداک ابي و امي مور و پلار مې درنه قربان ده صرف یو حضرت زبیر ته ویلي دي بل یې ده ته ویلي دي زبیر هم غټه قرباني ورکړې وه زبیر ابن العوام دا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د ترور زوی دی د بی بی صفیه زوی دی او زبیر ابن العوام د پیغمبر علیه السلام د عایشی بی بی بله خور اسما په ده واده وه مونږ چې سانډو ورته وایو یو یې غله ویلی دی یو یې سعد ابن ابي وقاص رضی الله عنه له ویلی دی مور پلار مې تانه قربان چې کله به دغه شي ویشته نو حضور پاک به په تندي لاس کېښود د تماشه به یې کوله چې دا په ځای لګي او که نه لګي د الله رسوله ته مه ګوره کافرانو ته چې زه غشي ولم خو د هغې طرف نه غزار په ما کېږي نو هسې نه ته رانه ونه لګي نو ته مهرباني وکړه د ما شاته ودرېږه نحري دون نحرک زما سینه به ستا د سینې نه مخکې که لګم زه به لګم خو ته به بچ کېږي نو حضور پاک ولې یو دعا وکړه چونکې د پیغمبر خدمت کوي دغه وخت کې او د حضور پاک نه په خپله سینه غشي تمبئ او نبی علیہ السلام د کافرانو د غزارونو نه بچ کوي نو څه وایي دا دعا یې ولالته وکړله اللهم سدد سهمه واجب دعوته یا الله ته د دا غشي برابر کړي چې دا په ځای لګي او الله د دعا قبوله کړي چې دې څومره دعاګانې کوي چې یوم نه رد کېږي ټولې دعاګانې قبولېږي خدای ته مستجاب الدعوات وګرځې ګوره خدمت دا داسې زبردسته دوا یې وله وکړله هر چا له پیغمبر علیه السلام ځان له یو خپله دعا کړې حضرت انس رضی الله تعالی عنه انس ابن مالک حضور پاک مبارک یو ځل وفرمایل یو ماشوم بچی نشته چې د ما خدمت وکړي د ده د پلندر نوم ابو طلحه د پلار نوم یې مالکو د مور نوم یې ام سلیمو چې د پلار مړ شو نو ام سلیم بیا ابو طلحه په نکاح واغېسته نو دا مهرنی پلار پلندر یې لاړ ام سلیم ته ام سلیم حضور پاک یو ماشوم غواړي چې خدمت یې وکړي هوښیار ماشوم غواړي او زمونږ دا بچی انس هوښیار دی نو خوښه نه ده چې نبي علیه السلام ته وبخو چې د حضور پاک خدمت وکړي هغه وی دا خو ډېره ښه خبره ده ډېر خوش قسمته بچی و ریوس نبی علیه السلام ته وی دا الله رسوله دا مو ستا د خدمت دپاره وقف که ده هوښیار دی به ستا خدمت وکړي لس کاله د حضور پاک خدمت وکړه 10 کاله دننه کور او بار نو یو ځل ام سلیم حضور پاک ته عرض کوي الله رسوله انسن خوی دې موکا دا خو ستا خدمت ګوټې دی خدمت ته کوي ادعو الله له دا الله نه وله سوال وکړه دعا وله د خدای پاک نه وغواړه د رسول الله مبارکه غلم ګوره د خدمت دا برکت 3 دواګانې وله وغوښتې هر چا له پیغمبر علیه السلام د خپل مناسب دعا غوښتې ده اللهم بارک فی علمه اللهم بارک فی عمره ورزقه وولده
خدای عمر کې مولا برکت واچوا، رزق کې مولا برکت واچوا، بچو کې مولا برکت واچوا. حضرت انس وی د حضور پاک دعا وا ما خدمت وکړه، هغه دعا وکړه، دعا ولګېده. او څنګه ولګېده؟ وی د خلکو کجورو به په کال کې یو ځل میوه کوله او زما کجورو به په کال کې 2 ځله میوه کوله. دا وی خدای په مال کې ولا برکت پیدا کړي او په عمر کې برکت. وی د 100 نه میوه عمر اوړېدلی دی او الا اوسه پورې مې په سر کې سپین ویښته نه دی لګېدلی، نه مې لا غاښ غورځېدلی دی. دا د عمر برکت. او د اولاد برکت څه دی؟ وی بچي خدای دونه راکړي دي چې وی ما وشمېرل نو وی 4 بچي مې دي، 4 بچي زامن نوسی د لور د زامنو دا اوسه پورې موجود دي. څوک لاره دین هم کم زیات وی او وی خندل وی نور دې په خدای خیر پکې واجي چې نور به څومره راځي دنیا. دا د پیغمبر علیه السلام دعا. خدمت کې خدای بیا دعا قبلوي. دا دعا د زړه نه. ګوره چې کم بچیم د پلار ډېر خدمت کوي، کدی دوا نه کوي خدای پاکي اینی خدا دوا دې د زړه نه وباسي وته دې خوشحاله شي. دا پلار دغه بچی ته د هغه بچی په نسبت زیاتې دعاګانې کوي کوم بچی چې د پلار زیات خدمت کوي. دغه رنګې په کور کې دننه چې کم بچی کې جینۍ ده او کالک دی د مور خدمت ډېر کوي او د پلار خدمت ډېر کوي، زړه نه ورته دواګانې خېږي. هغه دوا خدای په دنیا کې هم قبلوي، هغه دوا خدای خیرت لم ذخیره ساتي. نصرن شو دا دی د حضور پاک په دعا باندې. دعا ډېر قیمتي شی دی. ستا ذهن کې به دا راځي چې یاره دا دوا به صرف د نبي علیه السلام مبارک قبلېږي. نه، د زړه نه چې کومه دوا مو وتله خدای پاک قبلوي، او چې کومه دوا د زړه نه نی هغه خدای نه قبلوي. حدیث پاک کې راځي نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي ان الله لا يقبل عن قلب لاه غافل. کوم زړه چې غافلی او توجه پکې نی د هغې زړه دوا خدای پاک نه قبلوي. زمونږ دا د مانځه نه پس دوا چې ده دې ته توجه زمونږ نه لاس اوچت کو یو پټی مې یاده کړې ده، خدای مور مې وبخښي، پلار مې وبخښي، او نیا مې وبخښي، او پلانکې او پلانکې او پلانکې. اړو دام سوچ نی یو خوا بل خوا ګورو چې خدای کله به د امام صاحب دا مخ باندې لاس راکاږي چې زر ته پاس شو. سوچ نی دا دوا خدای نه قبلوي. د زړه نه ته دوا وکړه. د دعا دپاره دام ډېره ضروري ده چې سړی مخکې د درود شریف وروستو درود شریف وایي. دام ډېره ضروري ده چې بنده ته مخکې د الله حمد ووایي. دام ډېره قیمتي خبره ده چې مخکې سړی عبادت وکړي او د عبادت نه پس الله ذوالجلال ته لاس ونیسي او دعا وکړي. په صحابیاتو کې یو بیبي د رستو ام المؤمنین هم ګرځېدلې ده، حضرت زینب بنت جحش رضی الله تعالی عنها. دا د قریشو د یو مضبوط خاندان سره تعلق لري، ډېر قریبي خاندان د رسول الله مبارک ته او ډېر قوي خاندان سره د قریشو تعلق لري. او د پیغمبر علیه السلام چې کوم آزاد کردم رهیو حضرت زید ابن حارثه رضی الله تعالی عنه. دا زید ابن حارثه دا حضرت خدیجه رضی الله تعالی عنها ته حکیم ابن حزام بخلیو، او بیا نبی علیہ السلام مبارک تا خدیجه و بخویدا ستا شو او پیغمبر علیہ السلام آزاد کړیو. او دی اصل کې غلام نو، دی چا ماشوم د مور او پلان را تختولیو. هغه زمانه کې به دا ماشومان تختول او بیا به په مارکیټ کې خرڅول غلامان به دی چا را تختولیو. او مور به پسې جړل، پلار به پسې جړل، ډېرې زیاتې جړاګانې به ورپسې کولې. حتی مور به راله چې داسې انور به نو په هغې به ګرځېده او جړل به یا خدایه چې دا انور به زما په بچي لګي او که به نه لګي. او چې باران به شو نو مور به باران ته ولاړه وه، خدایه چې دا باران به زما په بچي لګي او که دې وخت کې به کم ځای وي. او د سر نه به یې ویښته وښکل او شیرونه به یې وې او د مکې په غرونو به ګرځېدل او جړل به یې. چې ته څوک مکې مکرمې ته راغلي وو حج له خلک راځي عمرو له، دا زید یې ولیده. تپوس یې ته وکړه هلکه ستا نوم زید دی؟ او د حارثه زوی که نه؟ یو اوهو تا پسې خو مور او پلار سمې خبره چې سترګې د اوښکو نه به دی.
هغې چې لاړل هلته یې وله مور او پلار تالو وې مبارک شه ستاسو بچی مونږ پیدا کوم لیده کوم ځای دی په مکه مکرمه کې دی چا سره دی بنو هاشم خاندان دی یو سړی دی محمد نوم دی صلی الله علیه وسلم ترې راغی ورور یې راغی مکې مکرمې ته چې معلومات یې واغې زیات و راغلل نبي علیه السلام د تحفې تحایف هم راوړل او چې څنګه پیغمبر علیه السلام ته کېناستل نو د حضور پاک صفتونه یې شروع کړل تاسو ډېر ښه خاندان یې او ډېر ښه قوم هم دی تاسو د حجانو خدمت کوئ د عمرې والا خدمت کوئ د مسافرو خدمت کوئ خلکو له اوبه ورکوئ خلکو له ډوډۍ ورکوئ ډېر ښه خلک یې حضور پاک پې پیش و وی د دې خبرې مقصد هم څه دی خبره کوې مقصدي وی صاحب زمونږ یو ماشوم بچی دی او غلام نه دی مرایې نه دی چا په ماشوموالي کې را تښتولی دی او تاله را رسېدلی زید یې نوم دی مونږ هغه بچي پسې راغلي ته چې هر څومره پیسې غواړې دولت غواړې بل مرایې غواړې هغه به دله درکړو مونږ له دا خپل بچی راکړه او مور ورپسې ډېره خپره د مور هغه د فریاد هغه قصې یې ورته وکړه او د پلار د فریاد قصې یې ورته وکړه حضور پاک مبارک مسکی شو وی دا څه دومره لویه خبره خو نه ده تاسو زما دومره صفتونه شروع کړل دا خو ډېره اسانه خبره ده اوس به یې راوغواړم که در سره دي بې پیسو ستاسو دی یو روپۍ هم دنه نالم ستاسو بچی دی چې بلکل در سره دی لاړ شي او ګورې که نه ته نو زمونږ خاندان د بنو هاشم داسې خاندان دی چې زمونږ نه څوک ځي نه نو په زور یې نه شړو په زور یې د سره نشم شړلی چې دا غړني او جاړي او دې د سره د مټو نیسم چې ځای بوځی داسې به نه کوو باقي چې در سره ته بې پیسو ستاسو بچی دی بوځی هغې ډېر خوشحاله شو هغې وی چې بې پیسو شو خو اوس به مونږ سره زمونږ نه مخکې به منډه وی ځکه مونږ به د مور هغه جړا ورته یاده د پلار جړا به ورته یاده ځای دې راوغوښته بچې دا پېژنې او دا الله رسول دا څوک دی دا زما رور دی دا بل دا متره دی بچې تا پسې راغلی دی او دوی تا به تلل غواړي مور در پسې ډېره خفه ده بچې لاړ شه اوس زما د طرف نه د اجازت دی په جړا شو زید وی زه نه ځم او تی مور در پسی جاڑی سر در پسی اوباسی او سندری او در پسی غزلی او نظمون وی دا جلانا او پلارو وی نا 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 نظم وین ایک وقت دا غلامه جن دیخ وقت او اصل جن پریده او خپل کور او مور عرص پریده او دلتا غلامی که اغیوی باس مالا خدای پاک دا رسول اللہ مبارک پشان پلار را کرده او مالا خدای پاک د بی بی خدیجه پشان مور را کړی او مالا خدای پاک د بی بی فاطمه پشان خور را کړی زه څه کوم چې تاسو سره نظم ډېر وصیت په کوم بالکل نظم دارور بیا وروسته مسلمان شوی دی وی هغه وخت کې خو ما وی چې زما دارور ډېر قمقل دی زید غلامي یې خوښه کړه او آزاد ژوند یې پرېښود پردی کور یې خوښ کړ د خپل مور پلار د نیازبینتوب کور یې پرېښود ما وی دوی رور می قمقل دی اوس ما ته پته ولګېده چې زه قمقل وم او زما رور هوښیار ولې ځکه د حارثه غېږ یې خوښ نه که زما د پلار او د رسول الله مبارک غېږ یې خوښ زما د پلار او د مور خدمت یې خوښ نه که او د حضور پاک خدمت یې خوښ که لیکن د دواړو جهان او مبارک سردار تم الله کمالات ورکړي و که نه هغه په دقه ورځ اعلان وکړ وی ده خو زه پلار کړم خپل پلار یې پرېښود لهذا زما د طرف نه دا اعلان دی چې نن نه پس به څوک دا نه وایي چې زید ابن حارثه زید د حارثه زوی نن نه پس دا زما بچی دی چې وایي نو داسې به وایي چې زید ابن محمد چې دا زید د محمد زوی دی صلی الله علیه دا هغه وخت و چې د دې نه منع نه وه راغلې چې پردې زوی به ځان بل چاته نه نسبت کوي دا زما زوی شو بس ماشوم یې لوی کړ ډېره مینه یې ورسره لرله وروسته بیا آیت نازل شو ادعوهم لآبائهم چې زید ابن محمد ورته مه وایه دا ښه خبره نه ده د چا چې پلار زوی دی حقه ورته یادوئ وروسته اعلان وشو لیکن حضور پاک ماشوم لوی کړ راکوټ نو چې ماشوم څوک لوی کړي او بیا ورته زویوالی هم ونیسي هغه له بیا د واده بندوبست او د ښادۍ بندوبست هم کوي نو چې دې سینګ لوی که ماشوم نو حضور پاک ورته زید واده ده لګو خدا الله رسول ټیک ده ستا خوښه ده نو دا زینب یې وله خوښه کړه
دا د قریشو د یو مضبوط خاندان سره تعلق لره، هوښیارم وه، پویم قابلم وه او خوبصورتم وه. نو چې نبي علیه السلام زینب سره او د هغې ورور سره رابطه وساتله چې دا به زید له په نکاح والو، د هغوی زړه نه ځکه هغې وی چې دا خو زموږ لوی خاندان دی او هغه خاندان چې د رسول الله مبارک خاندان دی. نو تا زه به اوس غلام ته په نکاح کېږم، سبا به خلک پیغور را کوي، او که بچیم پیدا شو بچو ته به هم خلک پیغور کوي، ټول قوم به پیغور بشي. نو نه د دې زینب لو او نه د رور لو. نبی کریم صلی الله علیه وسلم بیا ورته درخواست وکړ، داسې کار دی زما دا خواهش دی، دې زید له دا زما زوی دی، تاسو دا مه وایئ چې دا غلام دی، داسې مه وایئ چې دا د بل کلي دی، د بنو کل، دا زما بچی دی، دا ما ماشوم لوی کړی دی. نو ما ته وګورئ، زما لحاظ ته وګورئ، زما خیال وساتئ، داسې فرض که زینب لکه چې تا خپل زوی له غواړم، او ورور ته یې ولوي ورورې داسې فرض که لکه ستا دا خور چې د خپل زوی له غواړم. نو غریبانان مجبور شو، هغې وی چې بس د پیغمبر خوښه ده او ممکن ډېره ښه شوه. هغه حضرت زینب رضی الله تعالی عنها د زید ته په نکاح کړه. چې په نکاح کړه کور یې نه چلېد، کور برابر نه شو. د هغې په زړه کې همدقسې چلېدله چې خدای دا څه وشو، دا خو که زمونږ سبا شیطان خو خامخا وسوسې چې دا خو زه ټیک شو، ما خو د پیغمبر په حکم قرباني ورکړه او یو غلام سره مې نکاح وکړه، ټیک شو رسول الله مبارک حکم دی. لیکن که سبا زمونږ بچی پیدا شي هغې له به خلک پیغور ورکوي، هغې ته به خلک وایي مړه پلار خو دی غلام، پلار خو دی مریی، دا به څه کېږي. نو جګړې به وې په کور کې روزانه، کور نه سمېده. حضور پاک به راغی جوړه به یې وکړله، بیا به جګړې وې، بیا به حضور پاک راغی جوړه به یې وکړه، بیا به جګړې وې. یو ځل زید راغی او پیغمبر علیه السلام چې د الله رسوله به زه طلاق ورکوم نور نشم کولی، بس زما ورته ژوند ګران دی. نبی علیه السلام مبارک زید ته وی زید ته ګزاره وکړه، تا ته پته ده چې هغه د کوم لوی خاندان سره تعلق لري، تا ته پته ده چې هغه څومره لوی شریف خاندان سره تعلق لري. که هر څه یو تا ته ما زوی ویلی دی خو نوم د غلام بیا هم در پورې دی، ګزاره وکړه. الله رسوله زه ډېره ګزاره کوم خو ما سره ژوند نه تېروي، روزانه په کور کې جګړې، مهرباني وکړه دا موږ دا قصه خلاصه کړه، نه مې د پکار ښځه خو د جنجال نه مې خلاص کړه. نبی کریم صلی الله علیه وسلم بیا کور ته راغی، زینب هم کېنولو، زید هم کېنولو، ده ته هم نصیحت وکړه، هغه ته هم نصیحت وکړه. خو پیغمبر مبارک پړه کې ډېر پریشانه دی، دې وخت کې پریشانه په دې دی چې که دا زید اوس دې له طلاق ورکړي دا غریبه به څه کوي. دی خو زما په خوښه د زید سره نکاح کړې ده، زما په حکم یې کړې ده. اوس که طلاق ورته میلو شي طلاق ځان له پیغور دی، بیا خلک ټول قوم ته پیغور کوي، مړه ستا خور خو ژوند نشي تېرولی هغه طلاق یې کړه، مړه ستا لور خو ژوند نشي تېرولی خاوند سره هغه طلاق یې کړه. تربورانو ته هم د ټول قوم بیا پیغور کېږي، تاسو خدمت نشئ کولی هغه طلاق یې کړه. او بیا چې کومه ښځه طلاقه شوه بدنامه هم شي، بل څوک هم په نکاح نه الي، او که الي نو داسې سړی یې په نکاح نه اخلي چې هغه نوې واده کوي چې ته کونډ ته به اوس واده کېږي. دا به څه کېږي؟ اوس د رسول الله مبارک پریشانه دی، یا خدایا دا خو زما د مضبوط خاندان سره تعلق لري، دا خو زما د مضبوط قوم سره تعلق لري پروردګاره، د طلاق نوم به پې ورپورې شي، خاندان به بدنام شي، سبا به یا څوک کوي یا به یې نه کوي. که چا په نکاح واغېشت تا به هم پیغور ورکوي. که دا غریبه دوه خبرې کوي، یو خبره کوي ورته یو که نه هغه بل نه طلاقه کړې څه خو ژوند یې نه شو تېرولی که نه. یا خدای څه به کېږي؟ نو حضور پاک په دې زړه کې یو سوچ وکړه د هغې د مداوي دپاره چې دا زینب خوشحاله شي او دا خفه نه شي. لکه دا سوچ وکړه چې لاول خو د طلاق ونه شي، خو که زید طلاق ورکړو نو زه یې په نکاح لرم، د دې یوه به ټکور شي، دا به خوشحاله شي، پیغور به ختم شي. زه خو ته سبا پیغور نه کوم، او لویه خبره به دا راشي چې که سبا څوک څه ویم نو د دې دپاره ډېره لویه خبره ده چې وروره که زید طلاقه کړم خو ما ته خدای د حضور پاک حرم لره ورسولم، امهات المؤمنین کې داخله شم، د پیغمبر علیه السلام بیبیانې ازواجه امهاتهم، دا د مسلمانانو میندې دي، خو په خولې یې غږ ونه کوله کې دا خبره. لیکن دلته پیغمبر علیه السلام ته بل رکاوټ دی. رکاوټ څه دی؟ رکاوټ دا چې زید ته خو زوی ویلی دی، سبا به خلک دا پیغور کوي چې ښه
د زوی ښځې سره یې نکاح وکړه. دلته بل غم جوړېږي. دا زید اوښکې دا زینب اوښکې خو به قلارې شي، د هغې زړه خو به ټکور شي، د هغې غم به ختم شي، خو ماله به سبا خلک پیغورونه منافقین دي په مدینه منوره کې او د دنیا کافران دي، مسلمانانو له پیغورونه شروع شي او وایي به چې وګوره که نه اوسه پورې به وي چې د دوی ښځې سره نکاح نه کېږي، دا د انګور سره یې نکاح وکړه. په دې سوچ کې هم دی رب العالمین قرآن حکیم کې بیا رستو اعلان کوي، بیا رستو الله اعلان کوي او څه وایي؟ الله وایي فکر مه کوه، که ته ورسره نکاح کول غواړې ورسره یې وکړه، دا ستا حقیقي سکز وی نه، دا خو دې په زویوالی نیولې پروا نشته. بس هغه طلاق ورکړم جوړه نه کېدله چې عدت یې څنګه پوره شو، نبی کریم صلی الله علیه وسلم زینب ته د نکاح پیغام ولېږه چې پرېږده چې د دې هغه د ټول عمر دل ختم شي، هغه مداوی ختم شي، علاج وشي او دا خوشحاله شي، ورور هم خوشحاله شي. چې دې له پیغام ولېږه، دی ورته وایي د الله رسوله ډېره ښه ده، خو زه به خپل خدای سره لږه مشوره وکړم، اوس ما پرېږده. خو مې ستا په وجه چې تا وې وکړه نکاح، زړه مې نه و، بس ستا په وجه مې وکړه، ضرور مې زړه نه و، د خاندان زړه نه و، خو ستا په وجه وکړله. اوس ما ته صبر وکړه، د خپل رب سره مشوره کړم. نبي علیه السلام یې ډېره ښه ده، د شپې یې مونځ وکړه او الله ته یې لاس ونیو. او څنګه سوال کوي؟ ظاهر کې خو به ستا خوله کې هم دا راځي چې مشورې دا مطلب چې خدای حضور پاک سره نکاح وکړم که نه؟ نه، دا مشوره نه، عجیبه مشوره کوي. الله ته لاس اوچت که الله تا ته زه معلوم یم او زما خاندان هم درته معلوم دی، زه د هغې خاندان سره تعلق لرم چې کوم خاندان کې تا محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم دنیا ته راوړي. او الله زړه مې نو، خو د پیغمبر مبارک په وجه مې د زید سره نکاح وکړه. الله غټ د خاندان بدنامي وشو، طلاق را پورې شو، جدا شم. خدایا اوس رسول الله مبارک د نکاح پیغام را لېږلی دی، الله ما ته قبول دی. ما له ډېره لویه خبره ده چې زه د پیغمبر علیه السلام نکاح ته راشم، ما ته مشورې له ټیم غوښتی دی. الله دا مشوره در سره نه کومه چې نکاح ورسره وکړم که نه، د حضور پاک نه ښکلی خاوند بل کم دی، د هغه نه بهتر خاوند کم دی. الله دا مشوره دا ټیم مې ته په دې وغوښت چې تا ته یو سوال کوم، الله زما دا نکاح تو تړه، د حضور پاک سره مې دا نکاح تو تړه، دا بل چاته مه پرېږده. او رب ذوالجلاله پیغمبر علیه السلام ته قرآن کې آیت نازل که چې دا په نکاح والا. اوهو ناشنا سوال، الله نکاح به ته تړې مالا چې ته وتړې، او پروردګاره چې په قرآن حکیم کې آیت نازل کې نبی علیه السلام ته، دا سوال یو خو دا عجیبه سوال دی، الله به له څنګه نکاح تړي او قرآن کې آیت نازلېدل څه اسانه خبره ده. دې د شپې سوال وکړه، سار وختي جبریل علیه السلام رسول الله مبارک ته قرآن حکیم کې آیات راوړه، فلما قضى زید منها وطرا زوجناکها. اے پیغمبره بس زید ته خپل حاجت پوره کړه، اوس د زینب نکاح تا سره مونږه کړې ده، ښه تا ته مونږ په نکاح کړله. زینب به فخر کو په دې باندې. نور امهات المؤمنین چې څومره هغې ته به یې څه وی تاسو خو مړو خپلو وروڼو په نکاح کړی یې نبي علیه السلام سره، تاسو خو پلار نکاح تړلې ده، ستاسو وروڼو نکاح تړلې ده، او زما نکاح د عرش د پاسه رب ذوالجلال تړلې ده، ما له خدای نکاح تړلې. حضور پاک راغی، زینب الله قرآن کې آیت نازل کړ، زما ستا د نکاح مسله ختمه شوه، الله تړلې ده. الله وی تعالی مې په نکاح درکړې ده. وی الله رسوله ستا نه چې مشورې له ټیم غوښته، دې له مې غوښتې و، ټوله شپه مې خدای ته دغه جړاګانې کړي دي، دعا خدای قبلوي. هغه زینب له خدای پاک ماشاءالله ګوره قرباني ورکړه د نبي علیه السلام د برکت نه، الله ورسره څه وکړل، ام المؤمنین شوه، په دنیا کې هم د رسول الله مبارک بیبي او په جنت کې هم د حضور پاک بیبي، د مسلمانانو مور او ډېره نیکه ښځه وه. نبي علیه السلام به یې د نیکۍ ډېر زیات صفت کو او سخي وجي، په خپل لاس به یې خدمت کو. بعضې ښځې اوس هم د خپلو لاسونو خدمت کوي، په خپلو لاسونو به یې خدمت کو. هغه وفرمایل وي اطولکن یدن، چې د چا لاس زیات اوږدي. نو ګوره د لاس اوږدېدل په عربی کې یو معنا لري،
دا سخی انسان ته وایي. پښتو کې هم وایو لاس یې اوږد د کچکۍ یې، لیکن په عربی کې د لاس اوږدېدل د سخا نه عبارت دی، کنایه ده. یا سړي ته د پلانکي لاس اوږد دی معنی سخي دی. نو د پیغمبر علیه السلام چې دغه معنا مراده وه چې تاسو کې څوک سخي وي ابه ما پسې زر مري او ما له به زر اخرت ته جنت ته راځي، لیکن هغوی ته هغه ظاهري معنا واخېسته، لرګي یې راواخېسته او لاسونه یې کچ کول. ورته ووایه پیغمبر علیه السلام وایي چې چا لاس اوږد دي ابه ما پسې زر راځي، لاسونه یې کچ کول. نو حضرت سوده رضی الله تعالی عنها د هغې لاس په نورو کې اوږد و، لاس یې اوږد و. نو هغې وایي ته به ټولو نه مخکې حضور پاک پسې ځې، لیکن زینب د ټولو نه مخکې مړه شوه، وفات شوه. اوهو مونږ خو نو پوهې، مونږ وایي که د لاس د اوږدوالي دا مقصد دی چې په لرګي په کچ به اوږدی، د لاس د اوږدوالي نه خو پیغمبر علیه السلام دا معنا مراد کړې وه چې سخي او خیرات څوک کوي او سخا زیاته کوي. په ټولو کې زیاته سخا به حضرت زینب رضی الله تعالی عنها کو. او پیغمبر علیه السلام چې د دې په واده باندې کومه ولیمه ورکړه ډېره عجیبه وه. حضرت انس ته وی لاړ چې فلانکې فلانکې راوبله، او بیا وی چې چا سره په مخ د له څوک د دې ټول راوبله، د زینب په واده باندې زه ولیمه کوم. ولیمه یې وکړه صاحبه، چې ولیمه یې وکړه قرآن حکیم کې هم د هغې ذکر دی. نو دې وخته پورې د مخ دا پرده نه وه، ښځې سړي به داسې یو بل سره یو ځای ناستو، دا پرده د مخ نه وه، او خلک به کور کې هم دغسې ښځه به ناسته و د سړو خدمت به یې کوو. نو چې ډوډۍ څنګه کېښودی شو، ډوډۍ خوړه ټولو، نو څه لاړل او یو 3 کسه پاتې شو. نبی کریم او گپ شپ یې لګاو یو بل سره، ډوډۍ خوړی شو. حضور پاک وی چې داسې ځان یې جوړو چې د پاسم، مطلب یې دا چې دا خلک ځي ډوډۍ خوړه چې اوس ځي، لیکن هغوی نه پاسېدل. نو نبی علیه السلام پاسېده، چې پاسېده د ټولو بیبیانو په کورونو چکر ولګاو. دا به عادت و چې واده به یې وکړه د نورو زړو بیبیانو په کورونو به یې چکر ولګاو. یو بیبي له ورغی، هغې به ورته د الله رسوله څنګه نوې بیبي نوې خانه کور دې څنګه ومونته، دوا به یې ورته وکړه خدای دې ستا په دې نوې کور کې برکت واچوي. بلې له به ورغی، بلې له به ورغی، بلې له به ورغی. دا خو ټیک دی، یو سړي حق دی، یو سړي دویمه ښځه کوي، لومبی له پې خفګان نه دی پکار، خو یاره چې انصاف کولی شي، انصاف کولی شي. ټولو ورته دواګانې کولې او نبي علیه السلام به هغوی ته دواګانې کولې. چې بیا راغی، چې ویې کتل بیا هغه 3 کسه ناست وو، ګپ شپ یې لګاو. بیا حضور پاک لاړ، چې لاړ بس هغوی پوه شو، هغوی د کوره ووتل. حضرت انس وایي ما نبي علیه السلام ته چې د الله رسوله لاړل سړي راځه. نو چې څنګه راغی او د زینب کوټې ته ننوتېده، زه ورپسې، نو دې کې د پردې آیت نازل شو. دقیقې وخت سره د پردې آیت نازل شو. نو ما ته یې وایي چې بس د پردې آیت نازل شو، انسه ته به اوس بارې کو، دننه به نه راځې. او حضور پاک کوټې ته ننوته او پرده واغې ځان پسې راوېدانده کړه. او بیا الله په قرآن شریف کې مستقل آیتونه نازل کړل. هغه آیتونه اوږده دي، مفهوم به یې درته ووایم. مفهوم یې دا دی چې تاسو څوک ډوډۍ لو غواړئ، بالخصوص نبی علیه السلام یا نور، او کله ډوډۍ وخوړلی شي نو بیا به یې سارېږي نه زر ځای. دا خو د کور بندت او بالخصوص نبی علیه السلام ته نقصان ورکوي. نو چې ډوډۍ له دې وغواړي، کوشش کوو چې د ډوډۍ ټیم له لاړ شي، د هغې نه مخکې مه ځه. او چې ډوډۍ دې وخوړه نو بیا زر ځه، مېلمانه نور راځي، د کور بنده بس خپل څه کار روزګار کوي، نو ډېر به نه کښېنې، وخت به ډېر نه حلوي. بل په اجازت به ورځې، بې اجازته به نه ورځې. او بل پردي کور کې به ګپې شپې نه لګې، په ضروري کار کوه. او درېیم د پردې آیت نازل شو چې بس اوس به ښځو مخ ته تاسو نه ګورئ، ښځې به تاسو ته نه ګوري. دا پردې د آیتونه د زینب په وجه خدای پاک نازل کړ. بهر کې زما خبرې مقصد دا چې ګوره دا خو ته به وایې چې د پیغمبر دوا خدای قبلوي، دا زینب رضی الله تعالی عنها ده، داسې دوا یې وغوښته، خو د شپې یې وغوښته، د مانځه نه پس یې وغوښته او په جړا کې وغوښته. داسې دوا چې د انسان عقل او دلې نه اخلي، خدای پاک ول هغه دعاګانې قبولې کړي. بهر کې اوس هم چې یو سړی حج ته لاړ شي یا یو موقع که نه، او خلک دوا کوي، نو زمونږ د علما لیکي وي داسې دوا کوه، بیت الله ته په لومړي ځل وګورئ چې خدای ما مستجاب الدعوات جوړ کړه. خدای چې زه کومه دوا کوم چې خدای پاک یې قبلوي. علما وایي خو بل زما دا دوا نه ده خوښه. هغه خو صاحب صحابه او نیکان خلک و صالحین خلک و. که مونږ تاسو کې داسې یو کس پیدا شو چې هغه مستجاب الدعوات یې هره دوی خدای قبلي، خو دا ټول خلک به غرق او تباه کړي. بشیر جان بار وخت خیره کوي،
چې خدای پلان کې دقه دې ګوره ما ته ګاډي روزه دا ګاډي خو پې واړی هر وخت به خیره کوي او ښځې به خاوندانو ته او خاوند ښځې ته خو هر وخت به خیرې کېږي هر کور کې به مړی پروت وي او ښځې به بیا زوی ته کوي او زوی او فلان دا دې زمانه کې خلک جذباتیات دي دا مشهور صحابي دی حضرت وحشی ابن حرب رضی اللہ عنہ کم چې حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ شهید کړي دوی چې څنګه راغی مدینه شریفې ته مکه چې فتح شوه دی پکې طائف ته وتښتېد دوی ما خو ډېر لوی جرم کړی دی ما خو د حضور پاک سره وجلی دی او داسې مې نه دی وجلی ما ته لاسونه ما ته پوزه او شونډې او سترګې او غوږونه پرې کړي او سینه مې والا ټوکړې کړې ده او زړه مې ترې رایستی دی او وینه مې والا رایستی ده د ما جرم د معاف کېدو نه دی نو چا ورته ویل لکه استازي روان دي هر قوم خپل استازي لیږي نبي علیه السلام له نو استازو ته هغه غږ نه کوي نو تم د یو قوم استازي په شکل کې لاړ شه دی راغی د یو قوم د استازي په شکل کې وی چې حضور پاک ته مخامخ ودرېدم وی پیژندم لکه د ټول ژوند په مکه کې تېر کړی وی ما ته وی انت وحشي هلکه ته وحشي ما ویو دی انت قتلت حمزه تا وجلی دی داسې خو نه وی چې او قد کان من الامر ما بلغکا دا الله رسوله چې تا ته کومه خبره رسېدلې ټیک در رسېدلې لکه چې ما وجنې څنګه راغلی دا الله رسول ایمان راوړم مسلمانېږم او زما ایمان به قبول شي او که نه ډېر لوی جرم مې کړی دی مې بلکل چې ایمان راوړي ایمان دی قبول خو یو ته یو کار دی زه چې تا ته ګورم نو ما ته د هغه خپل تره هغه پرې کړې پوزه او پرې کړې غوږونه او پرې کړې سترګې او هغه ټوټې ټوټې غوښې راته یادېږي نو که ته دا مهرباني وکړې او چې ته جهاد ته لاړ شې او هلته د خپل اسلام خدمت کې او د دینینم نو دا به ډېر ښې وی ټیک ته د الله رسول لاړ شام ته یو ځای بل دی جهادونه کول حافظه څونه مضبوطه وه یو دوه کسه وغید لاړل د دې علاقې شام وی چې مونږ څنګه لاړو نو مونږ نه چا تپوس وکړه چې هلکه هغه وحشي ابن حرب دلته دی دا یو پکې د عدي ابن الخيار زوی وی چې او دغه مخامخې محل دی قلعه ده او د قلعه سوري ته هغه د ملاس نو د عدي ابن الخيار دا زوی وی ما ځان ټول په څادر کې ونغه پټ مې کا مکمل مې ځان اوس پټ کا صرف سترګې مې ښکارېدې دې ته مې ځان نه خاو او ودرېدم وی دې د خپل دیوال په سوري پروت او تک تور وجود یې لکه د مشق غوندې پړسېدلی پروت وی مونږ ورته ودرېدو ته وحشي وی چې او نو دې ورته وی دا یو ملګری د خو مخ پټ کړی صرف سترګې ښکاري وی ما پیژنې هغه ورته وکتل مخ یې پټو سر تندې پټ دی وجود نه ښکاري صرف سترګې لکه زنانه چې مخ پټ کړي دې خپو ته یې ولا وکتل هلکه وی نور خو دې نه پیژنم خو په مکه مکرمه کې یو ښځه وه د در پلار نوم یې واغېسته عادي ښځه وه د پلار نوم یې ورته واغېست پېژنې خو یې نه اوس د عادي ښځه وه د هغې یو ماشوم پیدا شو نو پخوا خو به د آخري خلکو د خپل بچي دیانو له لېږل چې پی وله ورکړي نو چې ماشوم یې پیدا شو نو ما له وی څوک ښځه وګوره چې دې ماشوم له پی ورکړي نو ما ولې یو ښځه پیدا کړه وی راته وی دا ماشوم مله بوده چې پی ونه ورکړي وی هغه ماشوم مې غېږ کې واغېسته هغه پی والا ښځې له مې وړه
وی خپو ته مې وله کتل پلاره یاره وی چې ستا دې خپو ته ګورم اقه راته ښکاري دا همغه خپې دي چې هغه په ماشوموالي کې د ورونه کې مې ورته کتې نور هغه په ورونه کې نغښتې و صرف خپې ښکارېدې د ورته مخ ښکاره کوي مقتمه دی ته حافظه وی نن سبا چې زوی کور ته راشي نو پلار دې تپوس وکړي لکه څوک یې خپل زوی څوک نه پېژني زوی نه پېژني هغه د خپو نه په ورونه کې وله خپې لیدلی وې په ورونه کې او بیا بالغ زلمی دی د هغې نه پسې وله خپې ولیده د خپو نه یې پېژن چې ته پلان کې دې ته حافظه وایي مضبوطه حافظه داسې حافظې خدای ورکړې یو بل تابعی تیر شوی دی حضرت قتاده ابن دعامه رضی الله عنه دا دی تابعی دی قتاده اگه قتاده ابن دعامه پستر گلوندو عربی که وطا اکمه وی مادرزاد لون دا مور نچه ملون پیدای اگر همون بشیر جان دا پا عربی که اکمه وی دا مور نچه کملون پیدای لیکن خدای پاک والا حافظه ورکړی و یو لوی تابعی سعید ابن مسیب رحمت الله علیه هغه د حدیثو درس پکاو نو دی به ولراغې ورسره به ناستو حدیث به یې ته اورېده نو چې هغه به خپل حدیث درس خلاص کړه نو بیا به ورته د اړون ناستو نو تپوسونه به یې ته کول یو حدیث روزانه بدالو نو چې یو څو ورځې تېرې کړې نو سعید ابن مسیب ورته وی الکه روندا صدیات کل کاسر استړی کړم وی سیب یاد می دی وی خمو نننی سبق وایا شبه ما سووی دارون ورته وی قتاده وی نننی ویم که د لومبی روزې ویم وی د لومبی شروع کا نو په تفصیل یې ورته شروع کړه وی تا نه مې لومبی دا تپوس وکړه سألتک عن کذا فقلت لي كذا تارة دا جواب راکړ ثم سألتك عن كذا فقلت لي كذا بیا مې دنه دا تپوس وکړه دا جواب دی راکړ بیا مې دا تپوس وکړه دا جواب دی راکړ او په دې میانځ کې مې د حسن بصري رحمت الله علیه تپوس کړی وغیره دا جواب راکړی نو چې یو دریو څلورو ورځو سبق یې ورته تېر کوم په هغه ترتیب چې په کومې کې تپوسونه کړي نو سعید ابن مسیب ورته وی ارتحل یا اعما فقد نزفتنی رند زم ربانیو که زما د مجلس نه زه خو دې نچون کړم چې څه مې زده و خو تار څه زده کړل او د خدای شان دی ړندوله دې حافظې مضبوطي بشیر جان نه تپوس کوه وی څو نمبر یې د ټلیفون درته یادې دي دونه ورته یادې دي چې دومره موږ سره موبایل کې نشته دې کله تپوس وکړم د پلان کې څه نمبر دی په یو ټکې راته وایي د پلان کې څه نمبر دی په یو ټکې راته وایي او یادی تو بلا نمبر د ټولو دوستانو نمبر ورته یادي اوس به ته تپوس وکړم تاسو مخکې به وسلو داسې مضبوطه حافظه خدای ورکړې دله خدای دې نصیب کړي یو نات یو ځل ورته څوک وایي بیا د سبا یادي خدا ورته پته نه کړي بیګا امام صاحب په لومبي رکعت کې کم قرات ویل دا حافظه خدای پاک باز خلکو له ورکړي دې د پاره ورکړي چې خدای د دې دیني ذمہ داری په سر غشته ده چې د دین ذمہ داری په سر واغشته نو داسې خلک پیدا کړي یو لوی محدث تیر شوی دی ابو زرعه ورته وایي یو هلک بدلته د ابو زرعه له د هلک نوې واده وکړ خو دله به ته د خپل استاد ابو زرعه له او د هغه نه به حدیث اورېدل نو کور ته به لیت نو بعضې زنانه په دې خفه کېږي چې زما دا خاوند کور ته ولې ناوخته راځي او د مارونو ګورې سنت طریقه هم دا ده ښه چې د ماسخوتن لمونځ وکړي او څه دیني ضرورت دي نو فورا کور ته به ځې یو خو دینی ضرورت یې لکه جومات کې بیان کېږي تقریر کېږي د حدیثو درسي بل بیاني د دین نو بیا خیر خو د ماسخوتن د مانځه نه مخکې د دنیا خبرې په شریعت کې منع دي د ضرورت خبرې جایز دي او بې ضرورته چې دا پخوا به خلکو قصې وي نیا به نوسۍ ته قصې وي او نیکه به د
خپل نوسو ته دا ادم خان او درخانه دا څه شی دی دا لکه څنګه دی بشیر جان یاد دي کنه او دا پکې سوته وای مجنون دا او دا لیلا دا ټول ورځ شپه په وجره کې خلک ناس ته دا قصې به کول او دی بوډاګانو چې ماشومان قلارول دا قصې به وته کول او کوچوان با اکثر چې اس پټه ټکاونو سوالو ته به قصه شروع کړه په دې به مشغولون دا په شریعت کې معنی دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم په شریعت کې دې منع کړی دا منع کړی ما سوتن چې منځ کې که دینی څه خبرې فوراً دا او که کور د دنیا خبرې ډېره خده غني وخت باندې تیر نو دا الک براته دی حضرت ابو زرعه د نبی حدیث اوریدل خده په خپاو نو خده وته یو ځل وی دا ته ولې لیټ راځي وی دا استاد لازم ابو زرعه او حدیث ته اورم وی استاد څه جاهل دی غل حدیث ورزي ته وسره ناس ته دا ناپوی استاد عالمانو ته بس پک نه ګورې ښه او نه عالمانو بد بوای په دې خدای خپه کی او نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو حدیث ته حدیث قدسی دی من عاد علی ولیا فقد اذنته بالحرب چې الله وی چې زما کوم دوستان یا عالمان د خدای دوستان دي کدی پس چاس پکوي د ماره طرف نه وته اعلان جنگ دی الله وی یو عالم پلار روانو ساده سړو او باران شو خټه وي نو یو خزه خاوندم پلار روانو نو دی عالم غریب بخ پوچتا غشتي نو هغه خټه په دې خزه پجامو ور پریوت ساس کی په پریوتن نو خاون له په غوسه وراله نو راغي او دی عالم نه په مخ یو مضبوطه صافیړه وستا وی لما په خزه دې خټه ورويشته ظالمه په قلار ده لته جوړ کړی دیو لته ویو د ما په خزه دې خټه ورويشته دا مولا صاحب غریبي په دا مخ یو صافیړه وو نو دې غریبو عجزو سبوس بدل علم او جګړې بکو دې مران روان دي او غي پلار اجلال کورته او دې پلار لان اوس د خدای جيبه شان دي دې چې په کمالارته الته د الوی دکان مټي واله اوس باران دی یخنی دا نو نه کان خدا کمشتا امټي والا وی خدای الوا می په خکړه خمد اداره ګرمه او چې لومبي سوکراغ نو لومبي باغله خیراتی ورکو بیا بخرسو دا مولی سے پہ ورا استاد جی لگ دے خوانا شاولے الا ما بس دا الوادا او اس میں تازہ پا حکڑا او لنبی تو خرماتا دواؤ بیا بخرسو دے غریبی دکان تا دنک او گرم الوے پہ خوڑا نو چی جمی بھی او بارانی میں او گرم الوامی نو بشیر جان تا دے خدا خیر کی بیا نو چی الوے خوڑا دل تدا کارو شو التا سے چلو شو التاغا الک او غجینه خز خاون کور تلاله بر چت خاتل چې خاتل د خاون د خپو خویدا او بر نه پټس را پریوت سټي مات شو مړ شو التامل شو دلته کې دا مولانا صاحب چالوانه مړ شو نو وای یا الله ساجيب نخیدی دي او ساجيب قدرتونه دي خلق له سپېړې ورکه پهلواګانې خوري سپیڑ ورکے پہلواگانے خوری التا دے سپیڑ راکلو دلتا گیلوا راکلا التا آگا خزج خاون چی مرشو او خلقو تیرا شور خلق رالل یوی بس نور پرید خاون خواست مرشو خود دا یو سری خیر اوکلا سلی سوکتے وی دا قسی یو مولی سے بلال او دا جامو دا پٹکیو دا دشک شابیرو غوانا نور غرق نشو دی خواست مرشو دا پس کسان پا من رالل دی غریب پلار روان دی اور آوی گردو ورګه استاد جی تعالی چا سپیړه درکړې و وی خدا غدې برنه پرې وته مړ شو خیره دی وته وکړه وی نه قسم په خدای کې مو ته خیره کړی وی خدای رولې ګلو او که نور خیره ګوري غار کې نه کړی نو الله کوم خیره کړی وی بیا دا ولی مړ شو وی دا زکه مړ شو وی ارسو خپل معشوق خپکیږي زما د خپونه د هغه خدای ته دار لاړې نو خدای د هغه معشوقه و خوښه وا نو اپ خپشو نو مال سپېړه راکړه او زه د خدای معشوق خدای په ما خپشو نو هغه سپېړه ورکړه نو حدیث قدسی لی ور یاد ساته
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نقل کئی دا خدای پاکنا من عاد علی ولیا فقد آذنته بالحرب. علماء سر بنا چیڑے اغی پس اسپکی بناوائے یعنی خدای بیدنو باسی پا یو دینا پا بل ایدنو باسی پا بل دینا پا بل ایدنو باسی پا بل دینا پا بل ایدنو باسی دانا جی دا پوڑای ندر آگوردی و تابا ملکی و بل دی بدن دا شی بدنو باسی بالکل مانا کھائے دکا دا خدای را دین خدمت کئی دا پیغمبر پا مشن روان دی دا پیغمبر مشن هم دو چی دا خدای دین خلقو تا رسی او عالمان هم لگیاری دا خدای دین خلقو تا رسی نو چی دا خدای دا محبوب دا پیغمبر مشن الاس کی غشتی رو خلقو تا رسی او تاغی پس کنزل که نو خدای بنا خط کی لما استاز دی او زی لیگم یو زیتا او اگا استاز سو کوٹا کئی نو دا تاسی شولکا چیزی اوالم دا قرنگی دا عالمان دا خدای استازی دی دی دا خدای دا دین خلقو ترسی او خدای وطا ویو رساوے او خلقو تا موی چی دا زمان دین تاسو ترسی نو چی تا دا خدای استازی وی دا دی جو لکا چی خدای دی وو عیاذن باللہ نو خدای خو نشیوانے او لکی دی روانیو کو نو خدای بدانا آغی بدل خیر دا پکیو زیادی خبر آو نو اغا خدا خاون تا غصہ شوا وی تاغا ملالزی سپکے وی حدیث تدکو وی اغلا خود تکیم نور دیسا نا پویا دی بس سلی جوش کے راغی وی خک دما دی استاز تا 1,00,000 حدیث یاد نی نو تری پا ما پدریو طلاق طلاقے اوہو خدا داسوش شپا پا غم کے تیرا شوا خزوی سغول میں خوالل چستا استاز پسی میں خبر اکلی اگوی ما سغول خوالل چخلینا میں ٹکو استا دوارو دازو کا اس پتہ نہ لگی جی سبکی چشپتی رشوا سلیم ستومان رچی اخر خاون خو خزی میں گن دخلینا وستا دیس سوکلل او ما بیا دخلینا گن والی استا دس خبریم کہ استاز 1,00,000 حدیث یاد دیو کرنے دی 1,00,000 خوڑے شیر تو قرآن شریف شپگنین در تقریبا آیتون دی او حدیث سو آیت نا کوٹے دی بلکہ زیادہ حدیث تا آیتون نلوی دی نو سونتی جوڑی گی نصاب یو لگے سونا جلدون دا قرآن عمربت جوڑی گی سار وقتی لالا غفل استاد ابو زرعالہ وی حضرت تعالی را غلیمہ دقا سے واقع پیخش اس دارا توائی ما خویلی دی کہ دمو استاد سا 1,00,000 حدیث یاد نی نو تپا ما پدریو طلاق و طلاق ہے نو 1,00,000 دی یاد دی کہ ندی کہ یادی خو خدا طلاق ندا او کہ یاد نی نو بیا بخدا طلاق ہے اخوتی زی مزی کوئی ننا طلاق زي ما ذيك ويننا طلاقه ندا خراته ويتونا دي يادي ولك حديث ميادي ولك ميادي دحس حافظي خدای پاک دے خلق لور کړي ولك حديث زمونگا او سنگا ویدا تا چی 1,00,000 یاد کړل ماشاءالله ویدا 1,00,000 قراته داس یاد دی لکه تا ته چې سورته فاتحه دا لومبي الحمد سورته ته سنگ یاد دی دا سے راتا یاد دا سے حافظ خدای ورکڑے زمون امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ کہ کم دا فقہ لوی امام دے دتا دا حضور پاک شپگ لکا حدیث یاد شپگ لکا دمنا لوی عالم شپگ لکا حدیث یاد ورسا والا خبر امام بخاری رحمت اللہ علیہ سوئی دا دے حدیث دے بخاری شریف کی تاسو وطوائے الجامع الصحيح المسند المختصر من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وايامه دا کتاب بخاری شریف ودا میں دریو لک حدیث نرا منتخب کرے دے 1,00,000 صحیح اور 2,00,000 غیر صحیح دا غیر میں دارا جوڑ کرے دے درے لک میں یاد دی امام ترمذی رحمت اللہ علیہ دا حدیث کتابی لکلے دے وی اوزل پلارت لم وی دا حدیث حج لتلم دا حدیث یو لوی محدث استاد را سر قافلہ کی مرگرش دا ما سر پلنبی دا الملاقاتش وی لوی خوشحالشو وی ماوتی چس حضرت ما سر استا یو 2 کاپے لکلی پرتی دی ما استا دا یو شاگرد نے لکلی دی 2 کاپے او که ادی ما تا لگ اوی نو تب زبستا نیخ پا نیغا بیزدار ڈیرک شاگرد بدش وی ورچا روڑا وی چه ما خپل سامان اکتو نو وی دا تیرو تیو ما دا اغا کاپے ما سر نوی ایران کور پاتے شوی
ما خو اوس خو مې دی مولوي صاحب ته وایي چې ما سره شته، اوس به یم چې نشته نو وایي به چې راپور ټوکې دی کولی. نو سپین کاغذونه مې داسې راواغېستل، وایي مې چې صاحب وایه راته، وایي ما ګوته داسې په سپین کاغذ ګرځوله، لګیا دی حدیث وایي ما پې ګوته ګرځوله، وایي ناګانې په کاغذ نظر شو، وایي ما ته وایي چې ما پور ټوکې کې تا خو هغه ستاره شاګرد نه چې مې کوم 2 کتابه لیکلي دي را سره دي، اوس خو د سره سپین کاغذونه دي، ته ما وخت ضایع کې. وایي مې چې صاحبه هېر شوي مې را سره لیکلي مې دي قرآن هېر شوي. نو ما وی چې اوس به تا ته ملامته شو، نو سپین کاغذونه مې راواغېستل، خو خیر خفه کېږه ما چې تاسو نه ما ته یاد مې شو. وی ما ته وی چې واوروه، وی چې څومره حدیث راته هغه استاذ ویلي ما اول نه اخره پورې مې ورته فرفر واورول. وی دا دې مخکې یاد کړي که اوس دې یاد کړل؟ وی ما ورته دقه اوس مې چې تا نه واورېدل یاد مې کړل. وی داسې حافظه خو مې د چا نه ده لیدې. او د ډېره ناشنا راته بله وویم، دې په آخر وخت کې په سترګو ړوند شوی، نو یو ځل حج لته امام ترمذي رحمت الله علیه حج لته په قافله کې په اوښ باندې سور، نو چې یو ځای له ورسېد نو سر یې داسې ښکته کړ، داسې ټیټې، نو چې سمن دې لاړ نو سر یې اوچت کړ. نو ملګرو ورته وی صاحب دا سر دې ولې ښکته کړ؟ وی دلته ونه نه وه څه؟ وی نه ونه خو نشته، ګلو لاره ده. وی خلک ودرېږي قافله ودروله، هله د دې کلي والا نه تپوس کوئ دلته کلی شته، بوډاګانو نه تپوس وکړئ. پخوا چې به مونږ حج له تلو زما سترګې جوړې وې، نو چې کم سړی به په اوښه سورو نو دلته یو اونه وه د هغې خرام په دې لار را ټیټ شوی و، نو هغې سره به یې سر جنګېده، نو سر به یې ښکته کړ چې مونږ جوړو مونږ به دا چل کوو. نو ما اوس هم دا سوچ وکړ چې دا د خرام هغه ځای دی او خرام دی دلته، نو ما سر ښکته کړ. او تاسو وایئ چې اونه نشته خرام نشته، نو معلومیږي دا چې حافظه کې مې فرق راغلی دی، معلومات والے. نو چې د کلي د مشرانو نه تپوس وکړو، نو مشرانو ورته وی دا مولوي صاحب ټیک وایي دلته پخواونه وه ازاله شوه غورځېدلې ده، نو چې څوک به په اوښه سورو نو سر به یې ښکته کو، ګنې سر به یې ورسره جنګېده. یعنې څو کاله مخکې په دې لاره ذکر وکړه. زمونږ د کتابونو کې یو لومبې راکوټي کتاب د نفت العرب وته کې یو واقع ده. یو سوالګري سوال وکړ، وی خیر راوړی خدای مو بخه، نو د لرګي په کاسه کې ولا خیر ورکړ. هغه سوالګري هغه کاسه وتښتوله چې دا خو ړوند دی راپسې منډه نه شي وهلی، ویې تښتوله. نو ډېره موده پس دی په مینا کې ناستو، نو یو سوالګري چغه وواله، وی خیر راوړی خدای مو بخه، د کلک د مټه ونیوه، وی هغه کاسې والا خو نه وی یمو مکه یمه وی. څول کاله پسې د آواز نه وپېژند. گو بشیر جان سره هم څوک میلاو چې لکه نن ټول تقریر پتا دی یار، نو خطا دی وی پلان کی په خیر پلان کی په خیر، آواز د خلک پېژنګلو کوي. داسې حافظې خدای پاک دې خلکو له ورکړې. زمارونو د دې نه زیات درته وویم، زمونږ شیخ الهند مولانا محمود الحسن رحمت الله علیه په یو میاشت کې قرآن شریف یاد کړی دی، نه حافظه نه. او مولانا خلیل احمد سهارنپوری رحمت الله علیه چا چې د ابو داود شریف شرح لیکلی بدل المجهود په 2 میاشتې کې قرآن شریف یاد کړی. او مولانا حسین احمد مدنی رحمت الله علیه شیخ الهند صاحب د مالټې په جیل کې قید او په تور اوبو کې انګریزانو نیولې د ولا ځان ورساو. نو هغه چې د جیل دا روغه ته امام دن نکا، وی تعلق روغه کلی ونه خلق د جیل نه تختی او ته ما دن نکا. وی یو زه مجرم یم، وی څه جرم نه کړی دی؟ وی دا ما شیخ الهند چې کوم جرم کړی دی مولانا محمود الحسن رحمت الله علیه. وی ستا نوم څه دی؟ وی زما نوم حسین احمد دی. وی بس ټیک ته تا پسې خو زمونږ پولیس والا ګرځي، خرج په خپله راغلی. نو چې دننه شو جیل ته، نو شیخ الهند صاحب ورته وی حسین احمد تیم راوستې؟ وی صاحب ستا خدمت له خدای راوستم، نور غږ یې ورته ونه. نو د رمضان میاشت شوه،
نو شیخ الهند صاحب وی الا سوک حافظ گوره چې ختم په تراو کې رانه لال نشي دغه په جون کې مدا سنت چته نه دی پرې نو پټول جیل کې بارکونو کې چې معلومات وکړل نو یو حافظ هم پکې نو شیخ الهند ډیر زیات خپه شو وی حافظ پک دی دغه وخت پر لا شیخ الهند صاحب هم قرآن شریف نو یاد دی ګوري رست بډاوالی کې یاد کړ یو حافظ هم نشته پټول جیل کې څخه کال خو بدا سنت زمونږ نه پاتې شي مولانا حسین احمد صاحب ودی صاحب ته ماته دوا وکړه چې ماته خدای یاد کړي دروازه به یو سپاره یادوله او د شپې به په تراو کې په اوروله ورته دریم یو میاشت تیره شوه په دې میاشت کې 10 سپارې قرآن هم یاد شو او په تراو کې وعمره شیخ الهند صاحب خاطی یادولی چې د بنه یادوم هغه په شروع کړ 2 میاشتې کې هغه قرآن شریف یاد یو مولانا صاحب د هغه خپل یو واقع ذکر کوي وی مانه دوه داسې کاره شوي دي یو ښه دی او یو بد دی چې دا دواړه کارونه په جون کې به د چا نه نی شوي یو مې ښه کار کړی دی جون کې به نه چا کړي نه به څوک وکړي یو مې بد یو کار کړی دی چې اب هم په جون کې نه چا کړي نه به وکړي شاګردانو ته مولوي صاحب دا راته ووایه چې دا ښه کم یو بد کم وی ښه دا چې د عالمانو مجلس کې ناستو نو عالمانو زما صفت شروع کړ چې دا ډېر ښه ملا دی خپلو ملګرو ته او ډېر ښه عالم دی او دا صفت ته او دا صفت ته خو یو نقصان پکې شته چې قرآن یاد نه دی حافظ نه دی او زمونږ د کلي پلان کې سړی ډېر ښکلی حافظ دی پلان کې مولوي صاحب ډېر ښه حافظ دی پلان کې مولوي صاحب ډېر ښه حافظ دی نو په هغه مجلس کې د حافظانو صفت وکړو او زما صفت یې مو که خو زما حفظ یې پکې یاد نه کړه چې حافظ نه دی یعنی وی چې رالم نو قرآن شریف ته کېناستم نو چې کېناستم نو په 3 ورځې کې مې قرآن شریف یاد کړ وی دا مې هغه ښه کار کړی دی چې دا به نه چا کړی نه به یې څوک وکړي او بد کار مې کم کړی دی وی بد کار مې دا کړی چې یو مجلس کې ناستو د دې عالمانو خلک صفت دا چې تقریر لی راغواړي دا اکثر دې صفتونه کوي نو زمې دونه ډېر صفتونه وکړل ډېر زیات چې وی ما په دې اړه کې وی چې او هلکه واقعي زه خو لوی مولی یم او واقعي زه خو ډېر نیک یم وی کبر راکې راغی عجب خود پسندي چې ورته وایي دا رضان راته خوښ شو ورځ د جمعې وه وی چې کور ته لاړم د جمعې مانځه نه مې ځان تیارو نوکونه مې واغېستل زیاتي ویښته مې واغېستل نو ګیرې مې غټه شوې وه نو قانون دا دی چې ګیره چا غټه شي نو که وله ګوتې نوړې هم خیر دی خو که د موټې نه زیاتي اخلي نو هم خیر دی نو زما د ګیرې ویښته غټ شوي نو ما قینچي را واغېسته چې دا موټې به پې کېدم او دا زیاتي به ترې کټ کړم نو ما وی بس دا کار شروع وی قدرت الهی ته ګوره موټې مې چې ولګاو نو خطا شوم د موټې نه مې بره پرې کړه لاندې نه بره مې پرې کړه او خیال پې رانغی د موټې نه مې چې بره څنګه پرې کړه ومې لامبل او جومات ته را روان شوم یو م راته نیغ نیغ ګوري چې خدایه دا په مولوي صاحب څه چل شوی ده خو د ګیرې نه سپلو برش جوړ کړی دا څه بلا پې شوې ده او پوه شوم بس وراوتی ہوں مسیم پا ممبر کے ناستم یوم راتی مولی سے گرہ دے قینچی کل مولی سے گرہ دے ودا سے چل شوے دے ماوی بس اوشو چلنو غلطی اوشو غلطی ما خو پی موٹی کی خوت او ماوی لاندے کٹ پم او پینشم دا برانا میں کٹ کلا نو گوری بیا چی سوک زان کے کبر اجب تکبر پیدا کی نو کہ مضبوط حافظہ دا دریر وزر کے قریان یادین و خدای وزردہ چلم بیا کئی کبر مانا کې پته ولګی دا چې دا لوی حافظه دا د انسان خپل کمال نه دا د خدای تر طرف نه نه الله یو داد ورکړي خو یاره بعض خلک حفاظت به کې زموږ علامه انور شاه کشمیری رحمت الله علیه ډېر لوی عالم دا حدیث لوی استاد مسلمه شیخ الحدیث په دارالعلوم دیوبند کې شیخ الحدیث
بیا لال دابیل ته. دابیل کې شیخ الحدیثو او زمونږ علامه شمس الله افغاني رحمت الله علیه د استاد نو زمونږ باباجي وي زما استاد وزم درس ته ناسته مې کړې باقاعده دوره حدیث نه وی درس کې به سره ناسته کړې هغه چې خدای کما حافظه ورکړي. علامه شبیر احمد عثماني رحمت الله علیه وی یو ځل ناستو علامه شبیر احمد عثماني صاحب څوک دی؟ دام شیخ الاسلام دی لوی عالم او دومره لوی عالم دی شبیر احمد عثماني صاحب چې دا مسلم شریف یو شرح یې لیکلی د فتح الملهم ورته وایي. فتح الملهم ورته د مسلم شریف شرح ده. وی مجلس کې ناستو چا د یو حدیث تپوس وکړو چې دا پلان کې حدیث به کوم کتاب کې وی خلق غلی شو ما ته مونږ ته یاد نو حدیث ما اورېدلې دی خو یاد یې درانه چې دا کوم کتاب دی. وی انور شاه کشمیری رحمت الله علیه وی چې دا د مسلم شریف د دویم جلد د پلان کې باب حدیث دی. واقعي مغه سوا نو دی وی زه حیران پدیم چې مسلم شریف په دیوبند کې ما خوله خو به دغه ورځو کې شرح ما لیکلی ده او ما ته یاد نه چې پلان کې ځای کې دی او شاه صاحب خدای خبر چې څو کاله مخکې مسلم شریف خولی دی ویلی دی او هغه ته یاد دی. نو په دې ګوجراواله کې یو ځل څه مناظره وه د غیر دینو سره جج له لاړل نو چې هغه کوم غیر دین نو هغه یو کتاب جج ته پیش کړ وی صاحب د دی مولیانو دا کتاب دا دی لیکلی او دا مسئله پکې زمونږ لیکلی ده. مولیان چپ شو او واقعي هغه د دیوبند علماو لیکلو. انور شاه کشمیری رحمت الله علیه ورته وی جج صاحب ته را دا کتاب د لاس لیکلو چې کتاب ته داسې وکتله مخامخه وی جج صاحب دی کې یو جمله پرېښې ده دی کتاب کې د دو کرخو کې لاندې یو کرخه په منځ کې پرېښې ده عبارت ځکه خطا شوی دی. وی تا سره څه دلیل دی؟ وی دا کتاب ما ته یاد دی عبارت ما ته یاد دی. جج وی بل کتاب بل تاریخ کې راوړی چې بل تاریخ کې ولې کتاب راوړو چې انور شاه کشمیری سے میری اقا سټی کو خطا چا ورته وی صاحب تا ته څه پته وه؟ وی 20 کاله مخکې مې دا کتاب لوستی دی 20 کاله او راته یاد. نو رب العالمین چې قرآن شریف کې فرمایي الله پاک چې انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون نو دا قرآن د حفاظت سره الله د ټول دین د حفاظت ذمہ داری غشته را تر قیامت پورې به دین محفوظ. حدیث پاک کې راځي لا تزال طائفة من امتی ہمیشہ به زما د امت یو ډله وي ظاهرین علی الحق فحق بغالبی ظاهرین علی من ناواهم او په دشمن بغالبی یقاتلون علی الحق او په حق د حق په مقابله کې بلګي خپل جهاد بکي حتی یقاتل آخرهم المسیح الدجال اخیری با د دجال سره د دې مقابله راځي. اسلام بنه رکیږي دا بغالب ان شاء الله او قرآن بنه ختمیږي دا به تر قیامت پورې موجودي او دا قرآن شرح احادیث دا به تر قیامت پورې محفوظ ان شاء الله. او که څوک پکې په دامینس کې سره دو بدل اخوا دی خوا کوي نو حقانی علما خدای پیدا کړی دي هغه حقانی علما به د هغې تدارک کوي خلکو ته بسۍ او غلط ښي ښکاره کوي. ولې د انګریزانو څونه خوارۍ نه دي کړي د قرآن په مقابله کې دوی غلط معانی لیکلي او بازار ته رسته دي لیکن علماء کرام او حافظانو چې غلط ته کتلي دي نو فوراً خلکو ته اعلانونه کړي دي چې لکه دا قرآن غلط دی ګورئ دا پلان کې کارخانه چاپ کړي دی ګورئ او کارخانه توبې وباسي چې موږ نه غلطي شوې د غلطي نه خلک بیا په هغې پابندي ولګوي چې د قرآن شریف به بالکل نه دی. دا خدای د دین حفاظت کوي د حضور پاک مبارک د زمانې نه واله تر اوسه پورې داسې خلک خدای پیدا کړ په زرګونو زرګونو مسلې به د قرآن شریف نه ایستلې
او په سونو مسالې به د یو حدیث نه راستلې او په هغه غټ کتابونه لیکلي. د قرآن قسم په خدای دومره خدمت شوی دی چې دومره خدمت په وخت د ځمکه د یو کتاب نه دی شوی. دویم نمبر لوی خدمت چې شوی دی هغه د رسول الله صلی الله علیه وسلم د مبارک احادیثو شوی دی. او دریم نمبر چې د ټولو نه لوی خدمت شوی دی نو هغه د هغه مسلو شوی دی چې د قرآن او د حدیث نه ښکلي شوي دي، هغې ته فقه وایي. د خلکو خدای مینه ور سره پیدا کړ، د خلکو خدای محبت سره پیدا کړی. تاسو ګورئ د قرآن شریف څو نافذان دي. یو ځل تلم سوات ته، هلته ما یو شاګرد و، د هغې د جینکو مدرسه ده. نو ما له یو ماشوم راوسې پوټینی ماشوم دومره ما ته مولوي صاحب د دې نه تپوس وکړ دا د قرآن حافظه ده. چې ما ورته وکتل مې بعض انسان د عمر نه زیات یې خو قد رکوټي وي. مې بچې ته څونه عمر یې؟ وي ده د 12 کال وي. پوټینی ماشومه میں ټول قرآن دی وی یاد مې دی. میں تاسو وروړی قرآن شریف په قرآن شریف کې مې ته ځای په ځای تپوسونه وکړل. داسې فر قرآن او یوازې د قرآن تلاوت نه د تجوید د اصولو مطابق تلاوت یې راته وکړ. یو ځل مې دا دی د کیمپ کې مونځ کوم د ماسخوتن، نو ما صورت یوسف تلاوت وکړ، اوس مې لا یېرم دی. نو ما هغه ځای رانه ټکې یېر دی چې کوم ځای مې لوستی و، نو ما نه یو ټکې پاتې شو. خو هغه داسې و چې که ټکې پاتې م شي نو مونځ پې صحیح کېږي، منه نه دی. چې سلام مې وګرځاو نو یو سړي یو ماشوم په غېږ راپسې راوځي، په غېږ کې راوځ، دونه پوټینی په خپل قدم اخېسته خو په غېږ کې راوځي. ما ته وي مولوي صاحب زما دا زوی وایي چې دلته یو ټکی غلط وي. مې ته ودروه غېږ نه یې کوز کړ، وی شاته ولاړو. مې بچې کوم ځای مې غلطه وي؟ وی دا پلانکي ایت کې یو ټکی پرې خو مې ته ووایه، هغه راته ووایي. نور علما شاته ولا مې دې ټیک وي او ټیک وي. مې بچې دا صورت ته یاد دی که ټول قرآن؟ وی نه، وی ما ته په قرآن شریف کې ډېر صورتونه یاد دي خو دا صورت یوسف مې پکې یاد کړی دی. څومره جینکې د قرآن شریف حافظانې هلکان پرې پرېږده، څومره جینکې دا د قرآن شریف حافظانې څومره هلکان او ژبه پردی ده. زه پښتون ته پښتو یادول اسان دي، عربي خو پردی ژبه ده، غټ کتاب او متشابه ایتونه یو بل سره. دا خدای پاک د مسلمان په زړه کې د قرآن سره مینه پیدا کړې ده. د مسلمان په زړه کې الله د خپل ځان سره مینه پیدا کړې ده. د مسلمان په زړه کې د دین سره خدای مینه پیدا کړې ده. نو سړي بچی لا پیدا نی او پلکی د ارمانی. ډېر خلک ما ته ویره چې دوا وکړه، که ما له خدای زوی راکړم زه به پې حفظ کړم. یاره که ما له خدای زوی راکړه زه به ته عالم جوړوم. تاسو هم دا نیتونه وکړئ، دا ښه خبره. ډوډۍ خدای ورکوي، قسم په خدای کله کې دا سوچ مه کوئ چې ډوډۍ به د کم ځای نه. روزی د خدای په لاس کې ده، عزت د خدای په لاس کې دی، ژوند د خدای په لاس کې دی، مرګ د خدای په لاس کې دی. دواړه جهانه د خدای دي او مونږ ټول د خدای. داسې بچې ځان نه رسته پرېږده چې ستا دپاره فایده مني، اب عالم او حافظ بی. او که داسې بچې د نه رسته پاتې شو چې هغه رشوت خوري، هغه زناکاري، بدعملی، ډاکوي، غلي، نو قبر کې به درته ښه مضبوط کوتک نیولي، سم به دې وډبئ چې دغه تا پرېښې دی ګندې ځان نه رسته پرېښې دی. نو څه فایده شوه بیا؟ بهر کې خبره مې دې پورې کوله چې الله پاک د دین د حفاظت ذمه داري اخیست. نو ډېر لوی خلک دا ډېر لوی تاریخ دی. ما دا یو څو مثاله درته درکړل. یو اخیري بل درته ویم نو بس کوم. یو لوی عالم تېر شوی دی ابن شهاب زهري رحمت الله علیه. محمد د نومو، د پلار نوم یې مسلم، د نیکه نوم یې عبدالله، د نیکه د پلار نوم یې عبید الله، د هغه د پلار نوم مسلم، د هغه د پلار نوم شهاب. نو خلک ورته ابن شهاب زهري وایي. داسې مضبوطه حافظه وه چې بازار کې به ته نو غوږونو کې به مالو چا ګوتې منډلې. چا ورته وی ولې؟ وی د دې خلکو دا شور او دا چغې خبرې اورم، وی دا مې بیا یېرېږي نه. داسې حافظه. او زما غرض خو د رسول الله مبارک د دین یادول دي، نو بیا دا خبرې راته یادېږي، هغې ته نقصان رسېږي.
دا سے حافظی خدای ورکڑے دار دین حفاظت. نو رب العالمین پا قرآن حکیم کے اعلان کرے دے انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون. نو یو دا حفاظت ذمہ داری چی اللہ غشتر یو ذریعہ دقتا دا چی خدای دا سے خلق پیدا کرے دے آغا صحابو زمانین والا چی اگوی دا خدای مضبوط حافظی ورکڑی دی او دا قرآن او قرآن سره متعلقہ چی کم نور سیدون دی اغی پا حافظو کی مضبوط ساتل یو ذمہ دار یو دار. او دویم ذریعہ دا حفاظت اغا عالمان او حافظان دی دا حافظی دا دوی دی. او دریم ذریعہ دا حفاظت اغا دینی مدرسی دی او جماعتون دی پدی کہ خدای دا دین محفوظ کرنے دی. دا اللہ دا مسلمانانو پدرون دی مدرسی بیا سوک چلے ہم تاسوی چلے تاسو سر امداد کوئے. نو دین زمون دین دی خواہ خدای مونگ لنا کرے دی. اللہ وی الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی. نو خپلی وطا نعمتی انعام ویلے دے کہ زمان خو انعام دے خود دینی ہے نا دی ویلی دینکم ستاسو دین دے